ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. دا دی صاحبزر کلیاړوال. دا کلیاړوال د بونیر یو کلی دی او ډېر سپېڅلي پښتانه دي د بونیر ټول. نو صاحبزر استاد هم د دغه کلي سره تعلق لري او دی چې کوم دی نو په بونیر کې ړومبی چې کومه ټولنه په کال 1971 کې جوړه شوې وه، پښتو ادبي څه نوم پښتو ادبي جرګه. دا د هغې بڅنګر شاعر لیکوال دی او دی یو ډېر مشهور نظم دی د ښځو په تعلیم په حواله یې لیکلی دی او کرن خان هغه ویلی دی او ډېر خلکو هغه خوښ کړی دی. نو استاد تاسو چې دی مهرباني وکړئ دغه نظم موږ سره زموږ د کتونکو سره شریک کړي. ډېره مننه. دا نظم داسې عنوان دی چې هم به سپین تعلیم یافته شي، هم به تور تعلیم یافته شي. ډېره لا هم به سپین تعلیم یافته شي، هم به تور تعلیم یافته شي او تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. ډېره لا ډېر ښه. او بیا دا جینۍ به تاسو ته سبق وایي په مینه. دا سپینه به په سپینه خوله کوي خبره سپینه. واه 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 ډېره لا. همدا به په دې کور کې وي نیازبینه ماجبینه. نو که څه و تعلیم کړي څه به نور تعلیم یافته شي. واه واه. او تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. ډېر او د کور په صفایۍ کې به د دغې جینۍ لاس وي. د کور په صفایۍ کې به د دغې جینۍ لاس وي، کېدای شي چې ډاکټره شي په ټولو کې به پاس وي. نو پیسې به بیا هغه ګټي سړي د کور کې ناست وي. نو پلار به یې مزي وي او به یې مور تعلیم یافته شي. او تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. او زمونږ په دې وطن کې قابلانې جینکۍ شته. زمونږ په دې وطن کې قابلانې جینکۍ شته. افسوس که غریبي نه وي نرانې جینکۍ شته. په قام وطن مینې بادرانې جینکۍ شته. نو درونو نه دې مخکې خور تعلیم یافته شي. واه 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 ډېره ده. درونو نه دې مخکې خور تعلیم یافته شي. او تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. او بغیر د جینکو نه نه شل کېږي او نه به شل شي. بغیر د جینکو نه نه شل کېږي نه به شل شي. د دغې جینکو په سر پردي د سړي خپل شي. په خوله کې د شاعر لوبه چاربېته شي غزل شي. نو په لسو کې د خامخا څلور تعلیم یافته شي. په لسو کې د خامخا څلور تعلیم یافته شي. او تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. او اول چې و ماشومه بېنظیره هم جینۍ وه. اول چې و ماشومه بېنظیره هم جینۍ وه. دا بیا چې و وزیره دا وزیره هم جینۍ وه. دا فاطمه جنا د قام امیره هم جینۍ وه. دا فاطمه جنا د قام امیره هم جینۍ وه. نو په سیده لاره سم شي چې شمکور تعلیم یافته شي. په سیده لاره سم شي چې شمکور تعلیم یافته شي. او تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. هم به سپین تعلیم یافته شي، هم به تور تعلیم یافته شي. تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. ډېره لا ډېره لا ډېر ښه.